ډوډۍ چې دا علاج دی او د بخیل سره ډوډۍ دا بیماری ده. بیمار وي د سخي سړي که ورشه ډوډۍ ورکوه خو الله به د بیمارۍ نه ختمې کړي. او چې کله د بخیل د کنجوس که ډوډۍ وخوړله الله به در پورې کرونا در پورې کړي. او که چېرته ډېرې په ارامۍ والا د بخیل سړي د پټي بوس راوړه په خوړ کې به پرته خدای به دې خلاص کړي. او که چېرته چرګو له دې دانې راوړلې الله په چرګو باندې ټغې راولي. په مخ د ځمکه بېغیرته سړی دا بخیل دی. بخیل سړي ته به کور نه کوئ نه به خپلوي کوئ. دا د الله په دشمنانو کې حساب دی. نو برای کرم د الله نبی ته خیرې وکړي. نو مسله دا ده ازمری نه دی په تمامو حیواناتو کې دا په هفته کې یو ځل خوراک کوي. غیرت پکې دی غیرت. د الله نبی ته خیرې وکړي ازمری راغی دا ټولې بوی کړله داسې چې بوی کړله نو چې کله د ده د خواله راغلی نو دا د بوی نه پته لګي ښه کتابونه لیکي څوک چې دروغ وایي د هغه نه 1 میل پرشتې منډې وایي او چې څوک رښتیا وایي د هغه نه خوشبوی دي. څوک چې دروغ او کندل غیبت کوي د هغه نه بدبوی دي. تاسو یو هغه وکړئ دغه وکړئ یو سړی چې مونځ نه کوي که نه او ته ول هغه یې ګوار کړه او داسې راټینګ کړه او یا هغه راټینګ کړي خدایه پاکه ټک وچاودلم د کورونې بچی دی سوچا. دا څوک چې مونځ نه کوي که نه د هغه نه مکمل بوی دي. او دروغ چې وایي که نه د هغه نه بوی ځکه نه دي. هغه خو دکان د پاسه لیکلي وایي خریده هوا مال واپس نہیں ہوگا. او بابا مې پیسې راوړه بچی چې کله سعودي نه ته ټلیفون وشي که نه نو دا ورته وایي بچیه ګوره دا د پیسو وطن دی پیسې راوړه پیسو باندې کار کېږي. او بابا دا نه وایي چې بابا د سهار مونځ یې کړی زما خو ځان مونځ کې